السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو په ویډیو کې ما تاسو ته لپاره ډیر خوندور او ډیره مزداره د 2021 کیمره راوړې ده. دغه کیمره اپلیکیشن ډیر زیات مزدار دی. دغه کیمره اپلیکیشن رزلټ چې تاسو وګورئ کله هم تاسو ته موبایل خپله کیمره خرابوي دغه کیمره استعمال کوئ نو د هغې به تاسو ته ډیره زیاته ښه نتیجه مخې ته راځي. ملګرو دغه کیمره کې ډیر ښایسته ښایسته فیچرز دي. راځئ چې وګورو چې دغه کیمره به مونږ استعمالوو څنګه. نو ویډیو ته د تګ نه مخکې یو ډوکیشن راز دی تاسو ته که تر اوسه پورې تاسو مونږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زمونږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته دغه اپلیکیشن پکار وي. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی. هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله هم چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اوس دې کې دلته کې سایډ ته بیوټي میوزیک یو آپشن تاسو ته شته دی. بیوټي خو دا دی که تاسو یو عکس واخلئ هغې کې بیا تاسو څه کولی شئ اولني لر چې تاسو راشئ پیس دی پکې ټیک ده فیس چینج کولی شئ په دې کې ښه په اسانه طریقې سره غټول وړوکي کول یا سلم کول غواړئ باډي سکن چې دی هغه پکې مختلف میک اپ شان کولی شئ سکن صفا کولی شي مطلب دانې وغیره وي هغه هر څه دي ختمولی شي. میوزیک دا دی که تاسو چېرته ویډیو جوړوئ نو هغه ویډیو باندې تاسو دلته کې میوزیک تاسو ته میلاویږي هغه پې تاسو په هغه ټایم باندې لګولی شئ مطلب ډایرکټ هغه ایډیټ کولی شئ. دغه شانتې که تاسو وګورئ دلته کې دنیا شی فلټرې تاسو ته میلاویږي خپلې د خوښې کم فلټرې چې دي هغه راواخلئ او هغه فلټر پکې تاسو لګولی شئ. ډېر زیات خوندور او ډېر زیاتې مزدارې فلټرې چې دي هغه دلته کې تاسو ته دې ځای کې میلاویږي. دغه شانتې که تاسو راشئ مختلف افیکټس په دې کې تاسو لګولی شئ. ډېر ښایسته ښایسته افیکټس دي دلته کې تاسو سره هغه ټوټل تاسو کتلی شئ. دا وګورئ مختلف کیټګریز دي هغه تاسو له دې ځای نه خوښولی شئ او هغه تاسو لګولی شئ. دغه شانتې کم لینز وغیره چې سترګو ته لګي نو هغه پکې هم تاسو لګولی شئ. دا وګورئ زوم بیا والا کم افیکټس چې دي ډېر ښکلي افیکټس دي. په بله کیمره اپلیکیشن کې دغه افیکټس اوسه پورې به تاسو نه وي لیدلي. په دې کې مختلف نخرې چې دي هغه تاسو خپلو د عکسونو سره کولی شئ. دغه شانتې ایډیټر هم دی تاسو سره مطلب تاسو خپل موبایل ګیلرۍ نه یو ویډیو یو تصویر راواخلئ نو هغه تاسو دلته کې ایډیټ کولی هم شئ ښه په اسانه طریقې سره مطلب کم عکس تاسو راواخلئ صحیح ده هغه تاسو دې ځای نه خپل ګیلرۍ نه سلیکټ کړئ او په هغې کې تاسو دلته کې بیا کم ایډیټینګ چې دی هغه تاسو کولی شئ. خپله ویډیو خپل عکس خپل سیسیز هم وي نو هغه تاسو له دې ځای نه دلته کې څه کولی شئ ښه په اسانه طریقې سره هغې ایډیټینګ کولی شئ. نو قدرمنو دا ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به وي که خوښ شوی وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایب اول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.